چې لو کوي ګوتې به پرې کړي چې لو کوي ګوتې به پرې کړي پلار ته دې وایه چې لوګري واچوي نه. سلامونه مې واخلئ ملګرو، جاوید وفا یم او زه بیا یو ځل د خپل فیسبوک پیج او د یوټیوب چینل نه تاسو ته مخامخ راغلی یم. کتونکو فصل پوخ شوی دی، غنمان پاغه شوي دي او زمینداران رونه لګیا دي، د هغوی لو یې شروع کړی دی. موسم خو هم ډېر زبردست دی، ډېر زیات ګرم نه دی، ښکلی مزیدار موسم دی. چونکې په دې موضوع یو کال مخکې موږ یو پروګرام ریکارډ کړی هم و، لو له به راځي، خو ډېرو ملګرو غوښتنه کوله، فرمایش یې ظاهر کړو چې تاسو بیا فصل پوخ شوی دی نو تاسو هغه پروګرام یو دویمه حصه یو دویمه برخه چې کوم دی نو ریکارډ کړئ زموږ دپاره. نو کتونکو دغه مو یو هڅه کړې ده چې انشاءالله دې ځل بیا هم په دغه موضوع باندې چې کوم دی نو یو پروګرام ریکارډ کړو، د دغه پروګرام لو له به راځي دویمه برخه. نو انشاءالله په دې کې به د تیر شوي په شان تاسو ته ښیو. دغه د کلیوال رنګینې د زمیندارانو نه لګیا دی، لو کوي، د دې نه بعد بیا هغوی ترېشر کوي. خو صرف دا نه ده چې د دې پروګرام د تاسو خوند او مزه واخلئ، چونکې په دې پروګرام کې یو خصوصا پیغام، یو زبردست پیغام زه تاسو له درکول غواړم، او خصوصا زمینداران رونو ته زه دا یو عاجزانه درخواست، یو ریکویسټ کول غواړم چې په دې ورځو اکثر خلک ترېشرې کوي، نو د ترېشر له خولې داسې آبادۍ طرف ته، روډ او لارو طرف ته کي، نو د هغوی نه ډېر خلک بیا چې کوم دی نو متاثره شي، چونکې د دې نه ډېرې زیاتې بیمارۍ هم پیدا کېږي او په روډ باندې ته د اکسیډنټ باعث هم جوړېږي. نو دا به یو عاجزانه درخواست وي دغه زمیندارانو رونو ته چې تاسو کله هم ترېشرې کوئ نو د دې ترېشر له خولې داسې پټو طرف ته، میرو طرف ته، غره طرف ته کوئ چې دې خوا آبادي انسانان ته چې کوم دی نو محفوظ وي، هغوی باندې اثر نه غورځېږي، چې کوم دی هغوی ته تکلیف نه رسي. نو انشاءالله کوشش مو دا کړې ده چې نن بیا دغه لونه، دغه ترېشر کول دا ریکارډ کو، خپلو کتونکو خوږو مینوالو دپاره دا ریکارډ کو او تاسو ته درپېښ کو. کتونکو ویډیو در سره زیات نه زیات شیر کړئ او دغه شان انشاءالله خپل کمنټس، خپل رای ضرور مونږ ته چې کوم دی راکوئ چې زمونږ ورسره حوصله افزایي کېږي. مزید به انشاءالله مونږ په ښایسته په ناشنا موضوعاتو باندې خصوصا ستاسو دپاره ویډیوګانې جوړو، دغه شان پروګرامونه به جوړو او تاسو ته به یې ډالۍ کوو. کتونکو ټایم هم نه خرابوم، راځئ مونږ سره تاسو ته دقه لونو دا نظاره، دغه زمیندارونه چې کوم لونه کوي دا درته وښیو او ترېشر یې درته وښیو. راځئ کتونکو مونږ سره. پټي بارات ټول خسته کوي جانانا، پولی پټي بارات ټول خسته کوي جانانا، پولی پټي بارات ټول خسته کوي جانانا. لولا برازي جانانا، لولا برازي، لولا برازي جانانا، لولا برازي. پولی پټي بارات ټول خسته کوي جانانا، پولی پټي بارات ټول خسته کوي جانانا. لولا برازي جانانا، لولا برازي، لولا برازي جانانا، لولا برازي. زمنګ د کلی د دامانې غنم په پخېدو راغلي، د سږني کال د ودانې غنم په پخېدو راغلي. ځنې غنم وکړلې زیړې له شسرې جانانا، ځنې غنم وکړلې زیړې له شسرې جانانا. سګنی سپر لیدن راتللو مې قرضدارې ته، د غانټول ګلو د شړشم د ګلو مې قرضدارې ته. هم هغه قرض به مې سکال خلاصوي جانانا، هم هغه قرض به مې سکال خلاصوي جانانا. لولا برازي جانانا، لولا برازي، لولا برازي جانانا، لولا برازي.
چې ټپي راخیږي بیدار وي لوګري د خندا شور لکه نغمې راخیږي بیدار وي لوګري د ټپي بار بار اسره وخت په وخت ږدي جانانا د ټپي بار بار اسره وخت په وخت ږدي جانانا لولا برازه جانانا لولا برازه لولا برازه جانانا لولا برازه پولی پټي بارات ټول خسته کوي جانانا پولی پټي بارات ټول خسته کوي جانانا لولا برازه کتونکو دا لوله برازي پروګرام دویمه برخه امید ساتم چې تاسو ډیر زیات خوښ شوي او ډیر زیات خوند او مزې به متغست وي خو هغه ضروري پیغام د پروګرام په اخره کې یو ځل بیا خپل زمیندارانو ته سپیشل ورکوم چې کم ځای کې هم وکړه هم تریشر کوي نو کوشش کوي چې تریشر له داخلو داسې پټو طرف ته میارو طرف ته کوي چې خلکو ته نقصان او چې کم دینو ضرر نه ورسي او پرور باندې اکسیډنټ باعث نه جوړیږي کتونکو د راتلونکي بل پروګرام او بل ویلاګ د پاره زموږ د یوټیوب چینل جاوید وفا ټي وي او فیسبوک پیج جاوید وفا سره اوسئ د لوی الله پامان